د افغانستان فاریاب ولایت سرخار میمنې اوسنی طالب ښاروال محب الله موافق د بهرنیانو پر ضد جګړه کې یو له تکړه نښه ویشتونکو څخه و. د نوموړي په وینا ډاکټر جوړېدل او د خپلو هیوادوالو خدمت یې ارمان و، خو حالاتو د جګړې میدان ته په تللو مجبور کړ. 25 کلن موافق وایي په 2014 کال کې له طالبانو سره ملګری شوی و چې اوس هم ورته خپل زاړه سنگرونه یاد دي. یک بیلر استاد بیلر مانده بودیم باز از سرش یک موږ دلته دوه بیرله یو بل د پاسه ایښي وو، زه به په هغې ناست وم، انتظار به مې کاوه او په دې سوري کې به مو په لاره خپلو دښمنانو ته کاته. دا سوري اوس بند کړل شوي، خو دا ډېر خوندي ځای و. موافق وایي اوس د بې انصافیو، تعصباتو او درغلیو ختمولو لپاره مبارزه کوي او د هیواد پرمختګ یې مرام دی. له نوموړي سره په دفتر کې یو شمېر ښځینه کارکوونکي هم شته او داسې ښکاري چې د طالبانو اوسنی حکومت له پخواني هغې بدل شوی دی. بر ما تا به حال کدام مشکل ایجاد نشده، هیچ کس بر ما نگفت. تر اوسه مونږ ته دلته هیڅ مشکل مخې ته نه دی راغلی. مونږ خپل کار ته د پخوا په څیر دوام ورکړی دی چې څه مسله وي نو مونږ یې ښاروال صاحب ته وړاندې کوو او هغه یې سمدلاسه حل کوي. مونږ هیڅ ډول تکلیف یا یره نه احساسوو. طالبانو د 2021 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ او محب الله موافق یې په نومبر کې د میمنې ښاروال وټاکه.